السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سورہ نحل آیت نمبر یوسل دوشتم او یوسل دروشتم بوایو 122 او 123 انشاءاللہ. اللہ تعالی ته مونږ ته د دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوهې کړي. الله تعالی دې مونږ شرح صدر نصیب کړي او الله تعالی دې عمل کولو توفیق مونږ تاسو ټول ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې راکړي. آمین ثم آمین. ابراهیم علیه السلام باره کې د الله تعالی فرمان جاری وو چې بشک ابراهیم علیه السلام یو امت او امام او تابعدار او یکسو د الله تعالی طرف ته او د مشرکینو نه نو او شکر گزار او د الله د نعمتونو الله خوښ کړو، الله هدایت ور کړو د سیخی لارې طرف ته. اوس مزید هم د ابراهیم علیه السلام هی باره کې د الله تعالی فرمان دی وآتیناه او مونږ ور کړو هغه ته مونږ ور کړو په دنیا په دنیا کې حسنتن حسن بلای. حسن کې اصل کې د دنیا ټول خوبصورتیان ټول رنگینیان پکې راځي. فراخ رزق، نیک بیبي، نیک اولاد، همدا رنګ د عبادت توفیق، عبادت هم بیا په خې طریقې سره د احسان په طریقې سره عبادت کول دا ټول په حسن کې دي. او دغه دعا د ابراهیم علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو چې کومه جامع دعا ده دغه دعا کې هم امده کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. ای الله تعالی موږ ته دنیا کې بھلائی نیکی کولو توفیق او خپل ژوندۍ راکې. خپل ژوندۍ نه مراد په عبادتو کې هم خپل عبادت توفیق راکې، په نیک بیبي راکې، که ښځه وي نو نیک خاوند راکې، نیک بچی راکې، کشاده او فراخ رزق راکې. او دغه دعا به ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کوله. الله دې دا دعا زموږ تاسو په حق کې قبول کړي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نو دغه دعا د ابراهیم علیه السلام وانه بشک اغا ان ابراهیم علیه السلام فی الاخره په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نو خامخ د نیکانو نو. او دغه دعا به اکثر پیغمبرانو په قران کریم کې ذکر شوی دا لکه د یوسف علیه السلام، دغه رنګ د ابراهیم علیه السلام، همدغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی اخرت کې د نیکانو سره راپاسي چې اخره ختمه مو په خیر کې. الله تعالی مونږ هم دغه رنګ د دعا مونږ په حق هم قبول کړي. آمین. ثم بیا او حين مونږ وحی وکړه الیک تا طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمای تا طرف ته مونږ وحی وکړه ان تبع چې ته پیروي کوا ملت ابراهیم دین د ابراهیم حنیفا یکسو. دغه چې د ابراهیم علیه السلام یکسو او داغه په عبادتو کې څوک شریک نه وو، په الوهیت کې شریک نه وو، ربوبیت کې شریک نه وو، الله تعالی سره په ذات کې شریک نه وو، په هیڅ صورت کې الله سره ابراهیم علیه السلام بل څوک نه وو شریک کړي. مینه ونه صرف الله سره، عبادت کوو نو صرف د الله کوو، او عبادت نه علاوه الوهیت او ربوبیت کې هم صرف الله تعالی سره یوازې د رسول الله صلی الله علیه و آله د ابراهیم علیه السلام کردارو. نو ته هم د ابراهیم علیه السلام په شانتي د دین د ابراهیم اتباع کوه او د ابراهیم علیه السلام یکسو په شانتي یکسو وسېګا چې تا نه چرته داسې عمل ونشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عمل امکان نه و چې کني داسې عمل به چرته شرک شوی یا چرته د عبادتو کې به فرق راغلی وي. بنیادی طور باندې خودنه د امت ته خودنه ده چې تاسو هم عبادت او د الله تعالی بندگی داسې کوي چې هغه سره بل څوک شریک نه وي. وما کان او نو اغا ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه. شرک ډیره سخته ګناه ده، د باره کې بار بار قران کریم کې راغلی دی او تاسو الحمدلله دی باندې پوښی وي چې ان الشرک لظلم عظیم، دا ظلم لوی دی. او الله فرمای ان لا یغفر نه بخي الله تعالی شرک سوا د شرک نه علاوه نور ګناهونه تعالی تعالی بخي، خو چاته خوښ شي خو شرک نه بخي الله تعالی. غټه ګناه ده، الله تعالی دې موږ تاسو بچ کړي د شرک نه. آمین ثم آمین. وآتیناه او موږ ورکړې وغتا فی الدنیا په دنیا کې حسنتن خسته زندگی خسته ژوند وانه بشکا فی الاخرته په آخرت کې لمن الصالحین البته د نیکانو نو خامخ د نیکانو نه بوي.
ثم بیا اوحینا موږ وحی وکړله الیک تا طرف ته ان تبع چې ته پیروي کوه ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا یکسو یو طرف کیدونکې وما کان او نو ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه